السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله تاسو به ټول روغ جوړ او ارام وئ. بیا نن ستاسو ملګری ستاسو دوست لطیف مهرباني یم. دوستانو، نن زه تاسو ته ډېر یو مشهور او ډېر یو ښه ویبسایټ در معرفي کوم. خو له هر څه مخکې دوستانو له تاسو یوه هیله لرم چې تاسو زما دغه پیج یعنې لطیف مهربان په نامه دا پیج چې دی دا لایک کړئ، تر څو زه چې کوم ویډیوګانې نوې جوړوم هغه تاسو ته په اسانه در ورسېږي او تاسو له هغه نه استفاده وکړئ. او بله تاسو یوه بله جدي هیله کوم هغه دا دی چې زما چینل ته سبسکرایب کړئ. زما چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو ګټه دا ده چې تاسو که خپل جیمیل سره دا سبسکرایب کړئ نو بیا زه چې هر ویډیو اپلوډوم بیا تاسو ته نوټیفیکیشن درځي، درته وایي چې دغه چینل کې نوې ویډیو اپلوډ شوی، تاسو کولی شئ هغه وګورئ. ښه دوستانو، نو نن تاسو ته کوم ویبسایټ زه در معرفي کوم هغه دی امازون. امازون باره کې به تاسو ډېر اورېدلي وي یا به هم نه وي اورېدلي. دوستانو، امازون ویبسایټ چې دی د یو امریکایي دی، د جف بیسوز په نامه دی چې په امریکې کې ژوند کوي. دا ویبسایټ چې دی د کور سامان، نور سامان، هر څنګه سامانونه تاسو چې فکر ته راځي هغه خرڅوي. بعد له علي بابا نه په ټول جهان کې دا دوم ویبسایټ دی چې ډېر زیات فروشات لري او خلک یې ډېر زیات خوښوي. نو دوستانو، تاسو به د دې باره کې بیا هم څنګه چې ما ورته ویلي ډېر به مو اورېدلي وي. دا ډېر یو مشهوره، ډېر یو قوي ویبسایټ دی چې په ټوله دنیا کې فروشات لري او ټوله دنیا کې ګرانو دوستانو دا خپل کوم مملکتو کې یعنې دا چې فعالیت کوي هغه دنیا پرمختللي هېوادونو کې هلته به دوی د هماغه هېواد ته خپله ویبسایټ جوړ کړی وي. یعنې لکه هند ته تاسو چې ولاړ شئ www.amazon.in دی، هلته .com نه دی. .com خو یې مستقیما د امریکې نه دی چې امریکایان کوم دفتر یې چېرته دی دا .amazon.com چې دی مستقیما له هماغه ځای نه دا فعالیت کوي دا ویبسایټ. ښه ګرانو دوستانو، څنګه چې تاسو ته ما وویل دا ډېر مشهوره ویبسایټ دی او د ویبسایټ باره کې یو څو مهم ټکي دي هغه زه غواړم تاسو ته شریک کړم. دوستانو، دې ویبسایټ په 2018 کال کې 115 میلیارده ډالرو فروشات کړي، یعنې سامانونه یې خرڅ کړي دي د 115 میلیارده ډالرو. او بله دویمه مهمه خبره د ویبسایټ باره کې دوستانو چې دا ویبسایټ په ټوله نړۍ کې، په ټوله جهان کې 15,019 کارمندان لري. 15,019 یعنې تاسو خپله فکر وکړئ چې څومره لوی کمپنۍ ده دا، څومره لوی ویبسایټ دی دا، که نه، چې دومره ډېر کارمند لري. یعنې تقریبا 8,100 نفره که نور کارمند دوی هایر کړي نو کېږي 6,00,000 کارمنده. نو ډېر زیات کارمندان دي. او بل مهمه خبره دا ده، تاسو به کېدای شي اورېدلي وي د څو موده مخکې چې د دغه CEO یا مشر جف بیسوس چې دی هغه سرمایه تقریبا 9 میلیارده ډالره شوله، چې هغه زه فکر کوم دوم که دریم مالداره ترین یا یعنې پیسه داره ترین نفر شو په ټوله نړۍ کې. نو دوستانو، دا ډېر یو مهم ویبسایټ دی چې ډېر زیات شیان خرڅوي او ډېر زیات خلک خوښوي. ولې دا ډېر سیکیور دی، مشکل نه لري، پیسې مو نه غلا کوي لکه بعض ویبسایټونه چې تاسو لیدلي وي که نه، که ما اورېدلي وي چې هغه سکم دي یا فیک دي. نو دا هغسې کوم کار نه لري. دا ډېر ښه ویبسایټ دی او ډېر مشهوره دی. بل مهمه خبره دا ده دوستانو، بعض وختونه چې افغانستان کې نه کېږي، خو که چېرې موږ تاسو افغانستان نه د باندې وای نو دلته مو تاسو که ساین ان کړی وای دې سره به افیلیټ ممبرشپ که موږ تاسو کړي وای نو بیا که موږ تاسو چېرې ښه فیسبوک پیج یا ویبسایټ مو درلودلی بیا مو کولی شول له خپل هغه فیسبوک پیج او ویبسایټ د لارې نه مې د فروشات کړي وای. بیا چې فروشات وکړې نو هغه تقریبا تاسو ته 10 تر 20% پورې فکر کوم کمیشن دی چې کمیشن درکوي. نو فرض کړه که دغه یو کینډل دی که نه، که دا فرض کړه دی په 100 افغانۍ تاسو خرڅ کوئ که نه، فرض کړئ دې قیمت هم دومره وي نو په دې 100 افغانیو کې 10 یا 20 روپۍ به دوی تاسو ته درکولی. البته د ما هندي ملګري دي، هغوی ما سره همیشه وایي چې موږ تقریبا له دې نه 15 20 الا 1,000 روپۍ پورې هره میاشت له د امازون نه عاید لرو.
اما بدبختانه څنګه ما تاسو ته ویلي چې په افغانستان کې دا نه کیږي، افیلیټ ممبرشپ درسره نه کیږي. اما که چیرې خارج کې تاسو څوک لرئ نو بیا تاسو کولی شئ چې افیلیټ ممبرشپ درسره وکړئ، او خارج کې تاسو کوم دوستان چې د هغه تاسو پیسې لاسته راوړئ بیا بیرته تاسو ته دلته افغانستان ته د ویسټرن یونین یا منیګرام د لارې نه راولېږي. ښه نو دوستانو دغه یو ویب سایټ و چې ما غوښتل تاسو سره در معرفي کړم او تاسو انشاءالله شاید زده کړئ. او بل دا دوستانو تاسو نه زه هیله کوم تاسو هم کار وکړئ، کوشش وکړئ، یو شی جوړ کړئ، انشاءالله هر شی ګټه کوي درته. اما دا نه معنی چې په اول ورځ کې چې ګټه نه کوي، خو ورو ورو هر شی تاسو ته ګټه کوي. او بل تاسو نه دوستانو هیله کوم چې تاسو ما چینل سبسکرایب کړئ تر څو کوم نوې ویډیوګانې زه اپلوډوم تاسو ته نوټیفیکیشن یې درشي او تاسو په ارامۍ سره وشئ کولی له هغه نه شی زده کړئ. بیا هم دوستانو تاسو دې ژوندي وئ انشاءالله. په روانو وختو کې به زه نور مفید او ګټور ویب سایټونه تاسو ته معرفي کړم چې تاسو ورنه ګټه واخلئ او څه ورنه زده کړئ. ښه واده ته غواړم دوستانو.